چین هیواد ټاکل شوی په بامیان ولایت کې د 10 میګاواټه تولیدي برېښنا پروژه پیل کړي. د هیواد د اوبو او انرژي وزیر بامیان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت خلکو ته د یادې پروژې د جوړېدو زیری ورکړ او د دغې پروژې د جوړېدو په تړاو یې له چین هیواد څخه مننه وکړه. د چین هیواد بلا عوضه کومک باندې وعده کړې وه چې دلته موږ 10 میګاواټه پورې د سولري چې هغه 10 د بیټرۍ 40 ساعت به وي او 10 به بیا د سولري هغه به لمر نه بیا استفاده کوي. د هغو وعده کړې وه. از طرف مردم اطمینان داده میشه که زمین دولتی است، خواهان مردمی است که باید برق جور شود. اگر در این مورد سفیر چین در همکاری بکنه هرچی که عجلتر جور شود مردم بسیار خوش میشه و تشکر میکنه. په همدې حال کې د بامیان ولایت یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د دغه تولیدي مرکز له جوړېدو خوښي څرګندوي. وایي د دې پروژې په جوړېدو سره به د بامیان خلکو ته د برېښنا له اړخه زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. نبود برق خیلی مشکلات است. معمولا دمی روزها شبها دیگه برق نیه دیگه. کلا تلفن‌های مردم خاموش، یعنی خانه‌های مردم شبها که با کلی تاریکه دیگه. اگر این برقی که همین برای ما بسازه از سهولت‌های زیاد مثلا میتونیم اینجا اگر اضافه تر شه مثلا میتونیم مثلا وسایل نجاری مثلا خیاطی یا مثلا حتی فلزکاری و چیزا مثلا برای ما جور شوه اینجا دستگاهش مثلا حتی کارخانه ها مثلا اینجا برای مردم خیلی سهولت زیاد میشه. دا ویلو ده چې دمګړی بامیان ولایت نږدې 4 میګاواټه لمریزه برېښنا لري چې د اوسیدونکو لپاره یې بسنه نه کوي. خو د دې ولایت د ښاریانو په باور د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا په جوړېدو سره به تر زیاتې کچې د دې ولایت د برېښنا ستونزه حل شي.